بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ خبره اتره کوو چې مونږ به د امیزان نه څنګه پیسې ګټو که فرض کا زمونږ سره $0 انویسټمنټ وي. مطلب که فرض که زمونږ سره انویسټمنټ نه وي نو مونږ به په امیزان باندې څنګه کار کوو یا په څه طریقه کار سره به مونږ کار کوو چې د امیزان نه مونږ پیسې وګټو. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته هغه سټپس ښیم ان شاء الله د هغې په مدد سره به تاسو چې د امیزان نه چې د ارننګ سٹارټ کوئ. که ستاسو سره پیسې نه وي نو بالکل تاسو ټینشن مه اخلئ، تاسو بیا هم د امیزان نه پیسې ګټلی شئ. څنګه؟ په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم. ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ، لایک، چینل سبسکرایب کوئ او کمنټ کوئ د حوصله افزایۍ دپاره. انټروډکشن د ټول نه اول مونږه د دې تعریف وکړو. صحیح ده؟ د څه شي چې امیزان څه څیز دی؟ امیزان ورلډز لارجسټ ای کامرس پلیټفارم دی. امیزان چې د دنیا د ټول نه غټ لارجسټ ای کامرس پلیټفارم دی. صحیح ده؟ تاسو ته ما تیر شوي کلاسز کې هم ویلي ول چې ای کامرس پلیټفارم څه ته وایي، چې د هغې په تھرو باندې پرچیزنګ اینڈ سیلنګ کیږي. صحیح ده؟ مطلب بایینګ اینڈ سیلنګ پې کیږي، نو هغې ته څه ای کامرس پلیټفارم. دا د څه په مدد سره؟ د انټرنیټ په مدد سره. ښه، نو اوس به مونږه کار څنګه کوو؟ د ټول نه اول خبره دا ده چې نو شاپ نو سټاک نیډډ ټو سټارټ. تاسو له شاپ کولول یا سټاک اخیستل نه دی پکار. صحیح ده؟ چې په امیزان باندې سٹارټ واخلئ. که فرض که ستاسو سره انویسټمنټ وي نو بیا خو تاسو چې بالکل خپل بزنس په هم سٹارټ کولی شئ، خو که فرض که ستاسو سره انویسټمنټ نه وي نو بیا تاسو چې تاسو له د سٹاک ضرورت نشته دی، د هیڅ ته ضرورت نشته دی. فوکس آن سکلز ناٹ منی انویسټمنټ. په دې کې به مونږه فوکس کوو په سکلز باندې، په منی انویسټمنټ باندې نه. که فرض که زمونږ سره پیسې نه وي نو بیا به مونږ په څه باندې فوکس کوو؟ په څه باندې به غور کوو؟ په سکلز باندې. په کم سکلز باندې؟ تاسو ته به زه اوس وایم. How to earn money from Amazon with $0. د امیزان نه به مونږه څنګه پیسې ګټو که فرض که $0 وي زمونږ سره، $1 زمونږ سره نه وي. امیزان ورچوال اسسټنټ سروسز. مونږ به د امیزان ورچوال اسسټنټ سروسز پرووایډ کوو کسټمر ته. صحیح ده؟ کلاینټس ته. دا به مونږ څنګه پرووایډ کوو؟ دا پراپرلی روډ میپ به زه تاسو ته ښیم. صحیح ده؟ پراپرلی به زه تاسو ته هر څیز ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر څیز باندې پوه شئ او د امیزان نه چې ارننګ سٹارټ کړئ. که فرض که ستاسو سره $1 هم نه وي. امیزان ورچوال اسسټنټ د څه څیز؟ صحیح ده؟ ګوره، امیزان ورچوال اسسټنټ دې ته وایي، ورچوال اسسټنټ دې ته وایي چې ته مطلب د چا دپاره کار کوي. صحیح ده؟ مطلب ته اوس د امیزان ورچوال اسسټنټ کورس تا وکړلو. صحیح ده؟ یا ته پوهه شولې چې امیزان ورچوال اسسټنټ څه ته وایي، دا زه تاسو ته وایم. نو ته به بیا چې د خلکو ته سروسز پرووایډ کړې. چې ته سروسز پرووایډ کړې نو د هغې نه به تا ته ریل ارننګ چې دی راځي. ښه، پراډکټ هانټینګ. په امیزان ورچوال اسسټنټ کې به مونږ څه زده کوو چې مونږ د هغې سروسز پرووایډ کوو او مونږ چې دی د $0 نه سٹارټ واخلو او مونږ ته ښه کافي ارننګ وکړو. پراډکټ هانټینګ. اوس پراډکټ هانټینګ اخر دی څه څیز و؟ پراډکټ هانټینګ دې ته وایي چې تو په پراډکټ پسې ګرځې. ګوره، چې کله ته هم په کلي کې یا په ښار کې په هر ځای کې دکان سټور کولاو کې. صحیح ده؟ نو ته څه کې هغه دکان هغه سټور له چې دی ته څه راوړې؟ پراډکټ ول راوړې، سامان ول راوړې. نو اوس دا سامان چې تو راوړې نو تا ته خو فتح نه وي ایز ا بګنر، یا تا ته خو دا فتح نه وي چې یار څه په مارکیټ کې خرڅېږي، د څه ډیمانډ دی، د څه ډیمانډ نه دی. نو د دې دپاره ته څه کې؟ پراډکټ هانټینګ کې د پراډکټ دپاره تلاش کې چې کم کم ښه پراډکټ دی هغه راوړې. صحیح ده؟ او د هغې په مدد سره خپل بزنس چې دی ګرو کې
او خپل سیل چې دی هغه هم جنریټ کې. نو find winning products for seller using free tools. ګوره مونږ به پروډکټ چې دی هغه هنډ کو. صحیح ده، هغه پروډکټ صحیح ده چې کم ویننګ وي، چې کم تګړه پروډکټ وي د سیلرز دپاره، او فری ټولز به استعمالو د پروډکټ هنټینګ دپاره. لیسټینګ اپټیمایزیشن. اوس لیسټینګ اپټیمایزیشن څه شی دی؟ ګوره لیسټینګ اپټیمایزیشن دی ته وایي چې ستاسو دا لیسټینګ چې دی دا د ویزیبل شي. صحیح ده، دا د په SRP باندې راشي، په سرچ ریزلټ پیج باندې دی راشي. صحیح ده، کسټمرز د نور چې دی هغه اټریکټ شي. صحیح ده، او د دې د اپټیمایزیشن وشي چې څوک د دې مطابق کیورډ سرچ کوي او زمونږه پروډکټ ورته راړی. نو د دې دپاره مونږ څه کوو؟ رایټ SEO ریچ ټایټلز. مونږ د دې دپاره SEO کوو. صحیح ده چې په هغې کې ټایټلز وي. مطلب ټایټل څه دی؟ لکه اوس دلته دا ما لیکلی چې how to earn money from Amazon with $0. نو دا زمونږ سره څه دی؟ ټایټل دی. نو داسې پروډکټ له هم مونږ څه ورکوو؟ ټایټل ورکوو. بیا بولټ پوینټس. بولټ پوینټس چې دی هغه مونږ استعمالو په لیسټینګ کې. ډسکرپشن، کیورډز ریسرچ اینډ SEO. که فرض که مونږه د لیسټینګ چې دی دا کلاینټس لکو پراپرلی مونږه اپټیمایزیشن د هغې کو، او د هغه چې دی سیل جنریټ کیږي، ارګینک سیل جنریټ کیږي. یو خو دی د PPC په ترو پی پر کلیکو، دا هم تاسو ته مخکې زه ویم. صحیح ده، یو ارګینک دی. د ارګینک سره چې دی د بزنس چې دی هغه ګرو کیږي. صحیح ده، نور هم ښه کیږي ځکه د پی سپه ایډس باندې سپینډز نه راځي. صحیح ده، PPC رن کولو باندې د دومره خرچه نه راځي. بیا چې دی SEO تاسو له پراپرلی درځي، کسټمر له تاسو SEO وکړئ، سرچ انجن اپټیمایزیشن، دا به تاسو پراپرلی خیم. نو کسټمرز به تاسو له کلاینټس به تاسو له پیمنټ درکوي. کلاینټس به چېرته کې پیدا کوئ، دا هر څه زه تاسو ته ایکسپلین کوم. ښه، Amazon product images and design. د Amazon دپاره چې دی پروډکټ چې دی هغه د هغې پروډکټ دپاره مونږ ایمیجز چې دی هغه تیارو او ډیزاین کوو. که فرض که مونږ د Amazon دپاره د خپل کلاینټ دپاره های پروډکټ چې های ریزولوشن والا، های کوالټي والا پروډکټ چې دی هغه ډیزاین کو، هغه تیارو، نو دا هم زمونږ سره یو سکیلز دی. صحیح ده، سکیلز یو نیډ ټو لرن. سکیلز تاسو له دا پکار دي چې دا تاسو زده کړئ. دا زه چې کم تاسو ته ویم. صحیح ده، اوس چې څومره ستاسو د پروډکټ تصویر چې دی دا ښکلی وي، دا های کوالټي والا وي، صحیح ده، دا بیسټ وي، نو په هغې باندې کسټمر فلو هم سیوا کیږي. صحیح ده، کسټمر هم ستاسو د هغې پروډکټ سره انګیج کیږي. نو چې څومره کسټمر انګیج کیږي د هغې نه به چا ته فایده وي؟ هغه بزنسمین ته فایده وي، او هغه به مونږ له بیا فایده راکوي ایز ا ورچوال اسسټنټ. Create attractive images using Canva or Photoshop or Adobe Illustrator. صحیح ده، مونږ چې attractive images جوړو، صحیح ده، د Amazon دپاره، نو د هغې دپاره مونږ څه کوو؟ پروفیشنل ټولز استعمالو، لکه Canva شوه، فوټوشاپ شو، یا Adobe Illustrator شو. صحیح ده، د دې په مدد سره چې دی مونږ های کوالټي ایمیجز چې دی هغه د Amazon دپاره تیارولی شو 1600 ضربې 1600 پیکسل. Amazon PPC منیجمنټ. د Amazon PPC منیجمنټ به مونږ کوو. اوس PPC څه دی؟ پی پر کلیکو. کله چې مونږه په Amazon کې یو پروډکټ لانچ کو، صحیح ده، PL کو، MPL کو، مایکرو پرایویټ لیبل کو یا پرایویټ لیبل کو. صحیح ده، د هغې دپاره مونږ PPC رن کوو. صحیح ده، پی پر کلیکو. نو د هغې دپاره څه کوو؟ مونږ رن اینډ اپټیمایز ایډ فار سیلرز. مونږ څه کوو؟
پدې کې چې د ایډز رن کو د چا د پاره د سیلرز د پاره کم چې مونږ کار کو صحیح ده کم چې زمونږ کلاینټس وي نو د پی پی سی په مدد سره چې د هغو آرډرز راتلل شروع کیږي نو که فرض که مونږ پراپرلی پی پی سی زده کو نو زمونږ ښه انکم چې دی هغه جنریټ کیدی شي وذ $0 صحیح ده خابل زمونږ سره راځي امازون سیلر اکاونټ سیلر سنټر اکاونټ کریشن اوس د ټول نه مست خبره دا ده چې تاسو د امازون په سیلر سنټر اکاونټ کریشن باندې هم پوهیږئ صحیح ده چې د امازون سیلر سنټر اکاونټ کریشن ټایپ سوري صحیح ده دا په کم طریقو سره جوړیږي د میډل ایسټ لپاره د لپاره سه الیجیبیلیټي ده اینڈ د یو ایس لپاره د یو کې لپاره یا د کینیډا لپاره د دې لپاره د سه الیجیبیلیټي ده نو په دې به تاسو پراپرلی ځان پوه کوئ دا به تاسو ته سټپ بای سټپ پریکټیکلی ښایم که فرض که تاسو زمونږ ویډیو شیر کوله لایک یو کوله صحیح ده ښکلي کمنټ یو کول صحیح ده او تاسو زمونږ د ویډیو سره انګیج وئ نو زه به تاسو ته فری هر څیز چې دی هغه پرووایډ کوم ښه نو د امازون اکاونټ جوړول چې دی دا راکټ ساینس نه دی صحیح ده بس سکلز دی یو هنر دی هغه زده کول دی دا څومره چې هم ما تاسو ته ووایي دا یو هنر دی مونږ به دا زده کوو صحیح ده چې په دې هنر باندې مونږ پوه شو نو مونږ د $0 نه چې دی خپل سټارټ اخیستلی شو د امازون باندې صحیح ده او ښه ارنینګ تی چې دی هغه جنریټ کولی شو خاص benefits of zero investment Amazon ورکو که فرض که مونږه په زیرو انویسټمنټ مطلب زمونږ $1 نه لګي او مونږه په امازون باندې کار کول غواړو نو د هغې فایدې څه دي ګوره د هغې خو به لها فایدې دي کله چې هم مونږ په امازون باندې کار کوو انویسټمنټ کوو نو مونږ څه کوو ریسک اخلو صحیح ده د منی د پیسو ریسک اخلو صحیح ده د پروډکټ دپاره خو که فرض که مونږه وذ $0 چې دی سټارټ اخلو نو مونږ چې دی without risk کار کوو صحیح ده په دې کې ریسک نه وي څنګه نو ریسک اف لاسینګ منی تاسو پکې چې دی منی نشئ لاس کولی ولې هلته کې تاسو چې دی کلاینټس له کار کوئ تاسو خپل انویسټمنټ نه کوئ کلاینټس انویسټمنټ کړی بزنسز انویسټمنټ کړی وي صحیح ده او هغو له تاسو بزنس منیج کوئ تاسو ورله سټور منیج کوئ نو هغه خو تاسو ته چې دی پیمنټ کوي به منتلی حساب یا ویکلی حساب تاسو ته هغه پیمنټ کوي صحیح ده نو ستاسو پکې ریسک چې دی هغه نه وي او دا هغه بزنسمین د هغه پکې ریسک وي صحیح ده لرن وایل ارنینګ صحیح ده ګوره د ټول نه اولنۍ خبره اتره دا ده که فرض که ته غواړې چې زه دې مطلب ارنینګ وکړم نو د ارنینګ دپاره به تو لرنینګ خامخا کې صحیح ده داسې نه ده چې ته ډایرکټ راشې او ارنینګ سټارټ کړي ارنینګ چې دی دا ډایرکټ داسې نه سټارټ کېږي ته به د پلیټفارم باندې ځان پوه کړې د هغې په پالیسۍ به ځان پوه کړې د هغې په رولز اینډ ریګولیشنز به ځان پوه کړې نو هله به ته چې دی د هغې نه ارنینګ کې صحیح ده can work from anywhere تاسو چې د هر ځای نه کار کولی شئ with $0 opportunity to grow into your own Amazon business او دا یو ښه اپورچونټي ده ستاسو دپاره چې تاسو په دې باندې کار وکئ صحیح ده او خپل بزنس ته بیا راشئ په امازون باندې بیا خپل بزنس سټارټ کړئ ځکه چې ستاسو سره انویسټمنټ راشي تاسو کلاینټس له کار کوئ هغو تاسو ته په ډالرز کې پیمنټ کوي صحیح ده نو تاسو به بیا اټومیټیکلی چې دی ستاسو سره پیمنټ راځي نو ستاسو به خپل بزنس چې دی په هغې باندې به هم کار کوئ صحیح ده خو د ټول نه مین خبره دا ده چې سکلز به زده کوو باچا صحیح ده په سکلز به کمپرومایز نه کوو سکلز به چې دی ښه زده کوو پرو لیول به زده کوو چې زمونږ سکلز ښه ول زمونږ کلاینټس چې دی نو هغه به هم سی وایي نو انشاءالله په راروان کلاس کې به زه تاسو ته
پر روانه ویډیو کې به زه تاسو ته چې دی طریقه کار درخوایم چې تاسو دا سیزونه زده کړئ نو تاسو به کلاینټس کم ځای پیدا کوئ صحیح ده او تاسو به ارنینګ څنګه کوئ په څه طریقه کار سره کوئ نو دا ویډیو تر ملګرو سره شیر کړئ صحیح ده که ستاسو خوښه شوي نو کمنټ وکړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ والسلام